الرحمن الرحیم سمیع الله اعلام یم دا ځل فیسبوک باندې یو لنډه ویډیو له تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو عنوان دی ټرن کی پروجیکټ. ټرن کی پروجیکټ هغه پروژه ته ویل کېږي چې کیلي واخله، کیلي تاو که او نور جنس یې تاو شو. لکه مثلا موټر مونږ اخلو، جوړ موټر دی، فقط کیلي راکوي، کیلي تاو که نور شی ځان سره بیایه. یا مثلا نن سبا اپارتمانونه دا رقم خرڅېږي چې قالینه ورکې دی، کوچ ورکې دی، المارۍ ورکې دی، لوښي ورکې دي، اشپزخانه یې ټوله سټ دی، فقط کیلي واخله ننوځه او ژوند شروع که. خو دا لکه څنګه چې دا تاسو ګورئ، یا مثلا په کامرې باندې تاسو کس ګورئ چې مثلا ښکلې جامې اغوستې دي، ښکلی ډیکوریشن دی، یا د میلیونرانو ژوند دی، یا هغه کامیاب ملکونه دي چې مثلا امارات دی، سنګاپور دی، یا ملیشیا دی، یا مثلا همدا اوس نن سبا موږ ټول لپاره یو تلاش او هڅه دا ده چې څنګه اروپا ته لاړ شو، څنګه امریکا ته لاړ شو. دوی په دومره اسانۍ سره دغه ژوند دغې مرحلې ته نه دی رارسولی. ټولو هڅې کړي دي، تلاشونه یې کړي دي، منډې ترډې کړي دي. بل یو جنجال یې مونږ دا دی چې مونږ فکر کوو چې دنیا نوره ختمه شوله، بس دنیا چې دی دا یې پای دی. زه چې کله وړوکی وم، مونږ په شمشتو کې اوسېدلو پېښوره کې، نو هلته مونږ په هغه ساحې کې یو څه لرې جنخوډې ورته ویل، هغوی کې غرونه وو. نو ما به چې غرونو طرف ته ولیدل، ما فکر کوو چې د دغو غرونو نه هغې خواته نوره دنیا نشته دی، دا د دنیا چې شی دی دا د دنیا پای دی. یا عموما لکه مثلا زه لکه دایم مونږ په هغه جامعې کې خبرې کېږي چې نور چې دی قیامت را نږدې دی، نور چې دی دنیا چې دی نوره دای پای دی، نور باید هڅه ونه کړو، تلاش ونه کړو. و د خدای بنده دا د دنیا پیل دی. لکه دنیا همدا اوس چې کرونا رامنځته شوی دی، ټوله دنیا فکر کوي چې تر کرونا پورې دوی ژوند چې و لکه هیڅ شی دوی نه دی کړی. د کرونا نه وروسته دوی باید ژوند مکمل ری ډیزاین کړي، ری انجینیر کړي، بیا یې له سره باید پیل کړي او د نویو چلنجونو سره د مقابلې لپاره باید څه شي تیار شي. هغه پاچا خان چې کله حج ته په فلسطین باندې داسې لاړ و، نو دی وایي چې کله زه فلسطین ته لاړم، نو هلته ما ولیدل چې یهودو به په ځمکو کې کارونه کول، باغونه به یې جوړول، ویالې به یې ویستلې، کویان به یې ویستل. خو هلته هغه فلسطیني مسلمانان چې وو هغوی به هېڅ شی نه کول، هغه میلې به یې کولې، چلمونه به یې دودول. نو ما ورته ویل هلکانو دا ولې یهودان کار کوي، تاسو هېڅ شی نه کوئ؟ نو هغه ویل چې مهدي آخر زمان چې دی را روان دی، نور چې دی پرېږده، د هغه چې وي د یهودان په همدې کې مصروفه وي، مونږ چې یو لکه دا څو ورځې ژوند دی چې لږ یې هغه تېر کړو، لکه په ارام یې تېر کړو، عبادت وکړو، پرېږدي چې دا نور چې دی لکه یهودان ورکې مصروف وي. نو تاسو اوس وګورئ چې ځمکه ټوله یهودانو لاندې کړله او مونږ ته نه عبادت پاتې شو، نه ځای را پاتې شو، کور لاړه، ځمکه لاړه، باغ لاړه، ویالې لاړې، او نور درد سردونه، درد سر هم راته چه شو، درد سر هم راته پیدا شو. د افغانستان یو ډېر پخوانی سیاح دی چې اوس یې مانه نوم هیر شوی دی، هغه په ډېر پخوا لکه تقریبا 100 یا 100 یا 130 یا 140 کاله مخکې هغه لکه د دنیا په سفر باندې وتلی و، هغه لندن ته تللی و، دنیا یې لیدلې وه. کله چې هغه افغانستان ته راستنېږي، نو بیا د کندهار والي چې دی هغه ته میلمستیا کوي، نو هغه ورته د کندهار والي هم میلمستیا کوي. بنډار دی، خلک خبرې کوي که نه، لکه او سړیه ته خو دومره دنیا دې ولیدله، لندن ته لاړې، اروپا ته لاړې، نور ملکونه دې ولید، ته قیسې وکړه چې څه خبرې دي. نو د افغان سیاح ورته وایي چې دنیا مې ولیدله. واقعا د دنیا او موږ ترمنځ توپیر دا دی چې په نورې دنیا کې خلک ویالې وباسي، سړکونه جوړوي، نهرونه وباسي، پوستخانې جوړېږي، مکتبونو باندې کار روان دی، شفاخانو ته خلک چې دی کوشش کوي چې جوړې کړي، کورونه جوړوي. ولې کله چې زه افغانستان ته راشم، دلته دوی وایي چې دنیا چې دی نوره پای موندلی دی، دا دنیا آخر دی، دنیا چې دی نوره قیامت را نږدې دی، نور چې دی ژوند نشته دی. نو مونږ او د نورې دنیا ترمنځ توپیر دا دی چې په نورې نړۍ کې ژوند چې دی بکر دی، لکه هغه ژوند ته د پیغلې په سترګه کتل کېږي چې نوی دی. ولې افغانستان کې دلته چې دی دوی فکر کوي چې ژوند چې دی دای پای دی، دنیا چې دی نوره زړه شوې دی، نوره ورباندې باید غرض ونه شي. نو دنیا دا رقم نه دی. دنیا چې دی لکه هر وخت چې سړی وغواړي ایکسپلور کولی شي. هغه د مونږ به مریخ ته ځو که نه، مریخ ته ځو، نو مریخ دی، بیا به مریخ نه وروسته څه قیسې وي. یعنې دنیا چې دی نور هم ډېره زیاته پاتې دی، یعنې ډېر زیات ډر نه دی پکار چې قیامت چې دی ولا
لس کاله بعد به وي 15 کاله بعد پوره ډېر زیات وخت شته دی چې ټیټ ځان باندې ډېر زیات هغه شیان چې تاسو باندې حرام نه دي حلال دي په ځان باندې چې مه کوئ مه یې حراموئ تلاش وکړئ همدا یې ورځې دي چې سړی وځي همدغه قرنطین شپو کې سړی ریاضت وکړي فکر وکړي کوم کاروبار شروع کولی شي څه شی باید وکړي چې خلکو ته یې خیر ورسېږي کورنۍ ته یې خیر ورسېږي خپلې محلې ته یې خیر ورسېږي نو ما نه باید خلک د منو سلوابو هیله پاتې شي او نه چې دی دې ته زړه وخوري چې والا دنیا چې دی نور ما لپاره ورکې چانس نشته دی د هر انسان لپاره چانس دی فقط څه شی پکار دي تلاش کول پکار دي منډه کول پکار دي ډېر زیاته مننه